هارون علیه السلام په قوم کې موسی علیه السلام پرېښی دی د قوم ته ورته منت کوي چې ګوره مه کوئ دا شی انتظار وکړئ موسی علیه السلام نه موسی علیه السلام ته 13 ورځې تېرېدلې وې وعده خلافي وکړه چا وې مړ دی چا وې خدای ته روک شوی لویه مسله جوړه څوک عبادت کوي دستي څوک یې نه کوي هغې لګیا دي هغې خلکو ته تبلیغ کوي چې داسې مه کوئ څوک خاموشه دي چې وروره موږ غږ نه کوو تر څو چې موسی علیه السلام دی هلته موسی علیه السلام چې الله سره ملاقات وکړه الله وتعالی وایي چې ته خو دلته یې خو قوم دې ګمراه شوی دی دا لنجه شوی دی او الله ذوالجلال تورات ولول قوم سره مشورې نه پس موسی علیه السلام غار ته لاړ چې کوه طور دی او هلته کې 13 ورځې د الله په دربار کې روژه ونیوه بعضې علما وایي چې د ورځې بیا روژه وه او بیا به ماښام ماته شوه لکه څنګه چې زموږ روژې بلکې بعضې علما وایي چې نه دا 13 ورځې د یو شان روژه وه ماته کړې په دا منځ کې نه ده لکه پیغمبر له الله ډېر لوی طاقت ورکړي د پیغمبر طاقت دا د څلوېښتو جنتیانو برابر دی او د یو جنتي طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی نو ته اندازه لګوه چې د پیغمبر طاقت د عام 4,000 انسانانو د طاقت برابر ده 4,000 ځوانان چې څومره طاقت لري دا د پیغمبر طاقت دی الله طاقت ورکړی 13 ورځې روژه ونیوله او 13 ورځې د الله په حکم چې روژه ونیوله نو د روژې سره که ستاسو خیال وي د دې خولې نه یو قسم خاص دا بوی د خولې نه نه دی دا د معدې نه دی معده تشي د هغې نه هغه سام بلاس راځي پرې خوله خو د خولې نه ځي د خولې د غاښونو کې خامخام لغوندې دغه وشي ګرنوالی راشي نو ده وایي چې داسې به وکړمه چې الله له ملاقات لږم چې د خوله هم صفا کړم غاښونه هم صفا کړم نو د مسواک و حضرت موسی علیه السلام او ډېر مضبوط مسواک یې و خولې پاکه کړه پروردګار ته هغه مخصوص ځای ته ورغی او الله ته التجا کوي چې تا مسواک ولې ما چې الله خوله مې پاکه شي د خولې بوی مې ختم شي خولې نه بوی مې تا ته پته نه لګي چې د جدار د خولې بدبوي په ما د مشکو عنبر نه اعلی او مزېداره لګي تا باندې خو ما روژه ډېر په دې دپاره ونیوله چې ستا د خولې نه دغه بوی روان شي او دا بوی په ما خشته مزېدار لګي نو هغه چې کوم اعلی بوی باندې په مسواک لري که 10 ورځې بیا روژه کړه 40 ورځې 10 ورځې موسی علیه السلام نوره روژه ونیوله 13 چې پوره شوې هلته قوم په سوچ و بچار کې دی چې موږ ته خپل پیغمبر 13 ورځې پوره یادې کړې دا خو 13 نه خبرې زیاتې واورېدلې په قوم کې خو هر قسمه خلک د موسی علیه السلام په قوم کې یو کس و سامري وته د هغه خپل نوم هم موسی و د ده موسی او عجیبه دا ده د الله د قدرت نه سړی حیران شي موسی علیه السلام فرعون کور ته لاړ او فرعون یې تربیت وکړه الله تعالی ته پیغمبر جوړ دغه موسی چې سامري دی دی هم مور په هغه کال پیدا شو چې په کوم کال باندې به فرعونیانو د بني اسرائیلو ماشومان وجل مور یې وله چې ما مخکې حلالۍ راشه چې د بیابان کې به وغورځوم نو بس که مړ شو بیابان کې که 400 کل زما د سترګو لواتې خو به ني بیابان کې وغورځو یو ځنګل کې مور یې راغله هلته الله جبریل علیه السلام مقرر کړ د دې ماشوم تربیت کوه ټول الله جیبه نظام جبریل علیه السلام به راته او د دغې موسی سامري تربیت یې کوه کافر ته جوړ لوی کافر و موسی الذي رباه جبریل کافر هغه موسی چې جبریل علیه السلام یې تربیت وکړه هغه نه کافر جوړ شو و موسی الذي رباه فرعون مرسل هغه موسی چې فرعون یې تربیت وکړه هغه د پیغمبر دا یو عجیبه نظام دی د الله ښایي د پیغمبر کور کې څوک پیدا کېږي دا نوح علیه السلام په کور کې د هغه بچی پیدا شو کافر او کله د کافر په کور کې رب العالمین څوک پیدا کړي د ابوجهل کور کې اکرمه پیدا شو اکرمه د پیغمبر علیه السلام جلیل القدر لوی صحابي دی لارې څوک د فرعون په کور کې د هغه بیبي آسیا کومه د فرعون لور هغه کمه دینه وه او کم
انداز ته رسېدلی دا د الله یو خپل نظام دی بس او یو خپل پروګرام د پروردګار روان دی او د خپل قدرت نښې ښیي دغې سامري د جبریل علیه السلام چې په کوم څاروي راته او خپه به یې کېښوده د هغې لاندې هغه علاقه هغه ځای به تک شین شو اوچ ځای باندې چې به د جبریل علیه السلام اسب به کېښوده تک شین به شو په رپېدو به شو خوره یې جمع کوله چې دې خوره کې هم څه کمال شته هوښیار خو چې کله بني اسرائیل د فرعون د قوم نه تلل او تښتېدل تاسې پوه نه شوې د واده په بانه باندې دوی د فرعون د قوم نه څه کالي مالي راغونډ کړل مونږ واده دی او د مهرباني وکړه کالي راکړه چا د یو نه چا د بل نه چا د بل نه کالي راغونډ کړو مطلب دا چې موږ به د شپې وځو د شپې خو به زمونږ بیوې او شمې بلې نو هسې نه دوی را باندې شکیان نه شي نو دا به دوی به وایي چې دا خو پکې ودونه دي او موږ نه کالي او زیورات کړي دي نو شک به نه ځکه ویښتې او شمې د یوې بلې دي چې پکې واده دی هغه کالي خو دوی سره و فرعون او قوم ته هلاک شو سامري اوسو دې قوم ته وایي چې دا مهرباني وکړئ چې دا کالي راغونډ کړي دا خو حرام دا خو د فرعونیانو د قوم دي او دا مال راکړې چې موسی علیه السلام راشي نو بیا به د هغه نه تپوس کوو چې دې سره څه اوس یې راغونډ کړي او موږ وایو چې واقعي هارون علیه السلام یې په خپل اعتماد کې واغېست وایي چې یو دا کالي خو راغونډول پکار دي ځکه دا خو پردي کالي دي او حرام دي راغونډ به کو کې به چې موسی علیه السلام راشي هغه نه ورته تپوس وکړو چې دې سره موږ څه سامري ځان سره کېښودل زه به د کالو جوړولو کار کوم دا لوبې وکړله چې هغه کالي یې ټول ویلې کړل او د په ځمکه کې یو قالب جوړ کړ د خټې د سخي په شکل کې هغې کې دا واچول او ویلې کړل او د سخي یو شکل یې جوړ او دننه ډډ کړل او کومه خاوره چې ده سره د حضرت جبریل علیه السلام د اس تختو وه هغې پکې منځ کې ور واچول چې ور واچوله د هغې اوازونه جوړ وکړل لکه څنګه چې سخی اواز سړي له موقع په بوتو واله بعضې خلک وي داسې چې هغه ځان ته وایي مسلمان خو د زړه نه اسلام نه بعضې سړي ځان ته مسلمان وایي د زړه نه اسلام نه یا بعضې سړی دی چې ځان ته مسلمان وایي عبادت نشي کولی هغې له باندې جوړ کله به یو مونځ پورې خاندي او کله به زکات ته ټیکس وایي او کله حج پورې خندا به کوي او کله به روژې پورې خندا کوي او وی ځان ته به مسلمان وایي خو یاره عبادت نشي کولی عبادت سره شوق نشته باندې به درته وایي نو چې کومو ایتونو کې د عبادتونو ذکر دی هغې کې نقصانونه پیدا کول او په هغې خلک بدګمانه دغه رنګې سامري مقومون تله ملګري ځان له پیدا کړل وی ګورئ موسی علیه السلام تللی د کوهي طور ته خدای پسې ګرځي او خدای دلته راغلی تاسو دا دې ولیدل که نه دا ګوره د سرو زرو نه جوړ دی او مې کې چغې وایي دا د غوا بچی خو نه دی او نه د غوی بچی دی دا خدای نو ګوره دې خو مخکې په هلک کې هم د هغه شرک هغه بیماري پرته وه د کفر هغه مرض یې هلکې پروت و په کوم قوم به تېر شو چې شرک کوي دوی به مو ته لوخار اختی چې مونږ هم داسې یو بوټي چې مونږ سجده ورته ولګوو ما درته مخکې وویل بس بعضې کسانو فورا د هغه عبادت شروع کړي واقعي خدای خو دلته راغی او عبادت شروع کړو هارون علیه السلام په قوم کې موسی علیه السلام پرېښی دی د قوم ته ورته مینت کوي چې ګوره مه کوئ دا شی انتظار وکړئ موسی علیه السلام نه موسی علیه السلام ته ډېر ورځې تېرېدلې وې واضح خلافي یې وکړه چا ویې مړ دی چا ویې خدای ته روک شوی لویه مسله جوړه شوه څوک عبادت کوي د سخي څوک یې نه کوي هغې لګیا دي هغې خلکو ته تبلیغ کوي چې داسې مه کوئ څوک خاموشه دي چې وروره مونږ غږ نه کوو تر څو چې موسی علیه السلام هلته موسی علیه السلام چې الله سره ملاقات وکړه الله ورته وویل چې ته خو دلته یې خو قوم دې ګمراه شوی دی دا لنجه شوی دی او الله ذوالجلال تورات ولول هشتا د الله کتاب په تختو لیکلې غونډې ورکوي ها دا ستا کتاب دې کې ما د عبادت طریقې درته ښولې دي چې په کومه طریقه به زما عبادت کوې کم عبادت تېرولو نظام او دې کې زما د راضي کولو چې کومې طریقې د عبادتونه هر څه پکې پراته دي ځوړه قوم دې ګمراه دی خلاص شوی څنګه دې راغی قوم ته قوم یې وکتل صاحب لویه قصه جوړه ده اوس ډېر یو قوم عبادت کوي حضرت موسی علیه السلام خو اول په خپل ورور ورمخته کړي هارون علیه السلام اگر چې 3 کاله د هارون ته مشر نور پیغمبر خو دومره دماغ اوس کار نه کوي چې تا ما پرېښودې نو تا نه قوم ولې ګمراه کېده ما پسې ولې نه راتلې دا تاسې چل کړی دی
هغه د دې سر نه او د ګیرې نه کلک ونیو او ورته وویل لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي ای زما ورور ما سر او ګیره مه نیسه د مور زویا د ته څه کې دشمن په ما خوشحاله ما خپل وس کړی خپل نصیحت مې کړی چې نه مني زه څه وکړم ورسره او د غصې نه هغه تورات هغه تیل په ځمکه دې پرېوتلې کېښودل بیا ویې غورځول غصه دې دماغ کار نه کوي چې دا څه شوي دي او فورا ورغې هغه سپی یې راواغېست دې ته خدای وی خو دې کې اوس فخر مه چې دا خدای دی او که دا مخلوق دی چې دې ورته که ویې سولو که دا خدای وي نو ځان دې بد کړي د سوځېدو نه کله خو پوه واقعي غلطي کړې موږ څلوېښت جرم کړی دی هغه که خدای وي نو خدای به څنګه سوځي دا خدای دې وسوځي اوس عاملي ته وایي تا دا چل ولې کوي دا هم نه پرېږدم دا هم برابروم وایي ما خو نور څه نه دي کړی خو دا غزرونه مې سپی جوړ کړ قبضت قبضة من اثر الرسول د جبريل علیه السلام نه قدم خاوره وه نو مې پکې واچوله دا چلې جوړ زه څه خبرې دي ولې دي د سجدې کولې دا یاره وایي تا وجنم نه تاله داسې سوال د الله نه کومه چې ټول عمر هم دغې سرګردانه کړم ته به ګرځې او تا باندې به داسې خارق لګېدلي چې نه به درته څوک نږدې کېږي او نه به چاته نږدې کېږي او چغې به وایي چې لا مې ساز ګوتې مه راوړه ګورې ما له ګوتې راوړه ځه تا لپاره دا سزا ډېره ده خطرناک جرم دی که نه لوی سنګین جرم او لویه سزا ده ځکه یو سړی چې مړ شي هغوی ما دې نه مرګ ښه دی د دې واقعې نه مقصد نشته یا رب العالمین چې په قرآن شریف کې دا واقعه ذکر کوي مقصد څه دی د الله حکمت دی الله خو موږ ته قصې نه کوي لکه مشران چې کشرانو ته قصې کوي الله خو مخلوق نه مشغولوي دا خو په ډېرو صورتونو کې الله د دې واقعې ذکر کوي دې کې دا مقصد دی چې چا باندې الله د نعمتونو باران وکړي یو نعمت ورکړي دله پکار دی چې د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړي یوه شوه او الله ته رجوع کړي د دنیا دا نعمت مستقل شی نه ګڼي چې دا به ما لپاره همېشه شي پکار دی چې دې د الله د دې نعمت نه فایده والي او الله ته رجوع کړي چې خدای شکر دی زه ستا شکر ادا کوم نن په موږ څومره د پروردګار نعمتونه دي وایه منې که نه منې قرآن شریف کې الله وایي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار وایي که تاسو د الله نعمتونه شمېرئ نه شمېرلی نشئ او انسان ډېر انتهایي ناشکر دی او ډېر ظالم دی دا اول زمونږه دا ښکلی شکل الله را کړی د دې نه لوی نعمت بل شته سپی خدای سره جنګ کولی چې دی ولې سپی پیدا کړ خنزیر الله سره جنګ کولی شي چې تا د ولې خنزیر پیدا کړ مار لړم الله سره جنګ کولی شي چې زه د مار لړم ولې پیدا کړم دارنګې که موږ خدای را د ځنګل درندګان پیدا کړی موږ خدای سره څه کولی شو د ټولو نه مخکې خو ګوره انسان پیدا بیا دله خدای پاک هم دې دا ښکلی شکل او بیا الله مسلماني درکړی ټول وایي الحمدلله که مونږ کافر وې نو بیا به مونږ ته هغه شی خوښو کل حزب بما لدیهم فرحون روسیان په خپل کفر خوښ امریکایان په خپل کفر خوښ فرانسیان په خپل کفر خوښ هندوانو د خپل مذهب خوښ ښکاري نو که مونږ په کفر وې مونږ ته به خپل مذهب خوښ ښکارېده او د هغه کفر دپاره به هم جګړې کولې نو ګوره پروردګار مونږ ته اسلام راکړي اسلام نه پس داسې امت الله وګرځولي کنتم خیر امت اخرجت په ټولو امتونو کې بهترین امت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې نه بهترین د الله بل نعمت شته ټولو خلقو نه نبی علیه السلام فرمایي چې زما امت په ټولو امتونو کې اخیری امت دی او جنت ته به ټولو دا د خدای رحم دی که او نبی علیه السلام فرمایي وایي چې تاسو به د ټولو جنتیانو په نیمه په جنت کې د آدم علیه السلام نه واله تر عیسی علیه السلام پورې څونه قومونه دي وټ نیم به د هغوی دي او نیم جنت به د ما د امت نه دی وایه که نه دا د الله فضل شو که او د نورو خلکو توبې او زمونږ توبه اوس به ته پته ولګي دا د الله څونه احسان بیا راله خدای ښکلې هوا راکړي الله راله ښکلې نور راکړه پیدا الله راله مفت چې کوم څیز ته زمونږ ډېر ضرورت دی بې پیسو یې راکړي لکه هوا شوه او اوبه شوه دې دواړو ته انتهایي لوی ضرورت نو که دا هم ستا د حکومت په اختیار کې بیا به دې څه ګیس الله پیدا کړی ځمکې نه راایستلی خو ظاهري اختیار ستا حکومت سره دی نو کله یو خوا ګراني یو کله بل خوا کله په یو بند یو کله په بل بند داسې ده که نه بجلي دا هم د الله پیداوار اوبه الله پیدا کړي دا نظام الله پیدا کړي خو ظاهري د ساینس دخل دی پکې او انسان یې جوړوي نو ګوره بجلي ګرانه شوه او ارزانه شوه
او نن به دونه ګرانېږي او سبا به دونه ګرانېږي، بل ورځ به دونه ګرانېږي او بل ورځ به دونه ګرانېږي. دا شکر دی چې زما اوبه، زما ساه، زما نور، زما سپومې، زما ستوري دا د انسان په اختیار کې نه دي، د چا په اختیار کې الله. چې کوم څیز ته ستا زیات ضرورت دی هغه الله ځان سره ساتلي. یعنې که په هوا ټیکس لګولی وي نو وروره هر څونه چې ورکوو به یې ځکه بغیر د هوا نه کېږي. که په اوبو ټیکس وي نو وروره هر څونه چې ورکوو به دی، ولې بغیر اوبو سره ژوند نه کېږي. که د انور په رڼا ټیکس وي، د سپومې رڼا باندې ټیکس وي، نو دا خو ستا د هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي. هر څه چې دی کول ځان به دې خرڅوو، بچې به دې خرڅوو، خو دې له به دې پیدا کول. دا د الله څومره لوی احسان، ډېر لوی احسان. او بیا خصوصا زمونږ د خلکو په مسلمان چې کوم نور احسانات، خپل بچي د سره یو ځای اوسېږي، خپلې ښځې د سره یو ځای اوسېږي، خپلې لوڼې د سترګو د وړاندې وي. الحمدلله ستا او ستا د لوڼو او ستا د ښځې او ستا د بچو پاک ژوند دی، پاک صفا. دا چې جاپان ته لاړ شي، امریکې ته لاړ شي، برطانیې ته، چې دا خلک ورته نن د ډېر لوی عزت په نظر ګوري. چین ته لاړ شي، روس ته لاړ شي، چې خلک ډېر لوی د عزت په نظر ګوري. هلته چې د سړو ژوند وګورئ، قسم دی ژړا به درته شي. هغه خلک په خپله زندګۍ ستومانه دی. یو انسان خپله لور په خپل اختیار کې وي، کوم ځای چې د لور خوښه یې ځي به په مخکې به روانه وي. دا څه ژوند دی؟ خپله ښځه د یو انسان په خپل اختیار کې نه چې په کوم طرف د ښځه لاړه او چا سره ووتله. دا څه ژوند دی؟ خپله خور د یو سړي په اختیار کې نه او ستا مخکې ستا خور ستا د لاس نه وځي. دا څه ژوند؟ ما د یو ملګري خبره کوله، جاپان کې لوی تاجر تجارت کوو. وایي ما مونږ سره یو زنانه روانه وه، هغې مونږ ته څه څیزونه اخېستل. نو دا هلته کې دا خلک دي چې کوم شی الې بس هغې ته بویه به درسره کارخانې ته هم ځي او دوکان ته به هم ځي، سودا به درله کوي، په ژبه هم هغې پوهېږي. یو زنانه را سره یو جینۍ روانه وه او وایي زه مونږ تلو، دې کې ابوجۍ پوړی وي. نو دا زنانه په پوړو مونږ سره ختله او په بل طرف ته نورې پوړۍ را روانې دي، په هغې کې بله یو زنانه را روانه وه. وایي دې هغې ته وکتل، دواړه یو بل ته ډېر په غور وکتل. وایي چې بره وختلو دا جینۍ ما ته وایي چې اجازت یې ما ته یو منټ تاسو را کولی شئ. وایي مو وایي چې بلکل. په پوړو کې شو، هغه بله ښځه روانه وه، هغې سره ملاقات و، یو بل یې ښکل کړل، یو بل ته تر غاړه وتل او فورا بیا هغې خو د اوقاتو د ټایم ډېر پابندي کوي. موږ چې بیا هم عذر وکړو چې ستاسو نن دوه درې ما ضایع کړله نو چې خفه نه شئ، خفه کېږو. خیر خو دا تپوس درته کوم چې دا څوک ده؟ خدای زما مور وه، دا زما مور وه. نو څنګه تا له مور سره سوال جواب ونه کړو میلاو شوې؟ وایي 20 کاله پس زما او د مور ملاقات وشو. دا اوس تاسو لید 20 کاله په ټلیفون مې ورسره رابطه کېږي، د هغې سره په رابطه کوم، اما سره رابطه کېږي. 20 کاله پس دغه پوړو کې زموږ دغه ملاقات تاسو حیران شو چې دلته د مور ملاقات ته نه دی، ستا ملاقات ته نه راځي. ما سره دومره ټایم نشته چې د هغې ملاقات ته لاړ او نه هغې سره دومره وخت چې زما ملاقات. دا ژوند دی تاسو وایئ، زه رښتیا وایم دا خو ژوند نه شو. یوازې زمونږ دا خلک ازادۍ ته ژوند، ازادۍ ته ژوند. لیک ته تا ته به ازادي میلو شي، نو عارضي د ګناه اجازت به د سرکار د طرف نه تا ته میلو شو، د الله د طرف نه نه. لیکن په دې سوچ وکړه چې تا ته یو ته اجازت میلو شو، ته به ګناهونه کې، ستا په کور کې ستا ښځه او ستا خویندې او ستا لوڼو ته هم دغسې اجازت میلو شو. ای به څه کوي؟ په دې چا سوچ نه دی. ټول انګلینډ لندن او دا خلک سپي ساتي. سپي ما چا نه تپوس وکړ دا سپي ولې اخبار عجیبه خبره ذکر یو مخکې د امریکې عدالت ته یوې ښځې رجوع کړې ده، یو میاشت دو میاشتو مخکنۍ خبره. هغې کې درخواست کړی دی عدالت ته چې زما لور ده په هغه په سپی باندې خرچه کوي، بلا پیسې پرې لګوي او زه مور یم، ما له 2 روپۍ نه راکړي او چې څه ګټي په سپی لګوي، سپی ساتلی ده او په هغې کې لګیا ده او د هغه سپی خدمت کوي او پیسه هم پرې لګوي او دارو درمل کوي. زما دارو تاجت دی، ډوډۍ تاجت دی، زما بوډۍ خیال نه ساتي. عدالت ته عدالت هغه لور یې راوغوښتله چې واقعي داسې ده؟ یو بلکل په سپی ته څومره خرچه کوي دومره خرچه پرې کړو. د دې مور تا باندې حق نشته، د دې مور خرچه نه کوې. وایي سپی زما د مور نه خوښه ده، په هغې ځکه زیاته. اوس تاسو نه تپوس کوم جومات کې ناست دی، دا تاسو د قسم دا ژوند دی؟ داسې زندګي. نو ما تپوس وکړه مې سپي ولې دا خلک ساتي؟ وایي دا د شغل لپاره، بل څه شته نه. زوی ورسره نشته، لور ورسره نشته، خور ورسره نشته، ورور ورسره نشته، فلیټونو کې اوسېږي، ځان له یو کوټه کې اوسېږي، دغه سپي ساتلي په هغې خپله مشغوله. ژوند خو زمونږ دی الحمدلله د مسلمان.
هر څومره چې ستړی او کور ته رالې ښځه درنه راته وشي په سر درله زور وکړي چاپي ماپي درله وکړي مور درنه راشي دعا درته وکړي په سر دې لاس کېږدي بچی څنګه دعا درته بیا که لږ ناجوړی ورور دله راشي خور دله راشي بچي دله راشي ګیر چاپې درنه ته وشي په محله کې د مسلمان تپوس وکړي جومات کې یو بل ځل اخر ښېګړې تپوس وکړي ګپ شپ ولګې ازادي د اسلام د تیارې اعلان دی دې ته ژوند دغسې ژوند یو انسان ته دا پته نه لګي انسان دې نه نه وي خبر چې زما مور څوک ده زما پلار څوک او زه پیدا د چا نه داسې ژوند مونږ له الله چې کوم نعمتونه راکړي دي خدای دې مونږ له دې نعمتونو د شکرې توفیق راکړي دا څومره لوی نعمت سره د دې مونږ د الله د نعمت شکریا ادا نه کړو دې څه ونه کړو بعضې خلک ما ته وایي یاره جي دعاګانې کوو دعا نه قبلېږي د الله قهرونه او غضبونه نور هم زیاتېږي او هېڅ قسمه زموږ دعا نه قبلېږي ما وایي مونږ دعا توبه نه رسي جي توبې خو مو باسو که نه الله اکبر نو مې توبې مقصد چا نه دی ادا کړی توبه دې ته وایي چې کومه ګناه نه توبه وسې هغه پرېږده مونږ شی پرې نه ښه نه بربنډتوب پرېښه وایه که نه عریانیت پرېښود نه بېحیایي پرېښود نه مو خویندې میندې په پرده کې کړې نه مو موبایل او د موبایل د ګناهونو نه توبه وایسته نه تصویرونو نه توبه وایسته نه په ټي وي کې د جینکو د کتو نه توبه وایسته نه جینکو د هلکانو د مخ د کتو نه توبه وایسته د خدای غضب به راځي کوي دا خو مخکې زه تورات ورته میلاو شو موسی علیه السلام ته قوم وایي په موږ توبه وباسو ډېره ښه د اطلاع شو الله رب العالمین ته به ور مخامخ شو الله ته به حضور کې وجاړو توبه به الله قبوله کړي 12 کسان راکړي ما 12 قومونه له هر قوم یو مشر راکړي او یا کسان راکړي مشران هغه راکړي چې د سخي عبادت نه چې ما سره کوهي تور ته لاړ شپې لاړل کوهي تور چې لاړل هلته کې الله ته جاړي چې الله زموږ د قوم د سخي عبادت کړی دا معاف توبه کوم مونږ جرګه سپاره کې راغلو چې موسی علیه السلام سره کله الله خبرې وکړلې د قوم کې پرې اخوند راغی او د الله دا خبرې به سیکړي موسی داسې کار دی چې مونږ ته نه منو داسې وکړه چې ته خدای ته ووایه چې مونږ سره خبرې وکړي تا سره چې خبرې کوي مونږ ته څه پته لګي دا نه جوړی او که سره خدای کوي یو نعمت موسی علیه السلام چې صبر وکړي او الله هم دی صابر سړی کوتک موټونې او دغه ځای مې ټولو دربولي چې مونږ الله پاک سره خبرې وکړو موسی علیه السلام یې جاهلان تاسو یاره دا به هم د لومن سره دی دا خبرې چې تدبیري دي او که د بل چا دي مونږ ته د الله ځان وکړو چې مونږ ووینو الله فاخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون یو لوی تندر پرې راغی ټول په هغه ځای او یا وړه مونږ او د هغې نه پس وایي چې مونږ ته د خدای ځان وښیي او که نه ښیي مونږ ستا خبره نه منو تصدیق نه کوو موسی علیه السلام هلته په جواب شو چې خدای دا خو بعضې بېوقوفو خبرې وکړې نو خدای دا دې څه وکړل هلته به دې وژلي وو که نه چې زه قوم ته ستوي چې او یا دې بوتلل توبې د نه هلته مړه کړله اتهلکنا بما فعل السفهاء دو درې قمقلو خبره وکړو نو الله دومره غوسه دله درله دا به د قوم سره سترګې سین لري ډېره ښه جمدي به یې کوم درته واپس یې را جمدي یا جمدي کړل توبې هستې مونږ معافي غواړو د قوم دپاره د قوم دا توبه خو داسې په اسانه اوس نه قبلوم زما دومره نعمتونه در باندې وکړل او کله د سپي عبادت کوئ کله د بوتان غواړو کله وایي خدای دې خبرې دا پکې تاسو هغه مشران یې منتخب قوم یې او کله وایي خدای دې ځان وښیي به د دې توبه باندې قبلېږي فقتلوا انفسکم مړی کړئ دا چې د سپي عبادت کړی به دا به ځان وجني او یا تاسو ورته ونښلئ مړی کړئ دوی خو د الله زور واپس ترې رالل پیرو چې چا د سپي عبادت کړي دنیا غواړي که آخرت نه ده بس موږ په آخرت غواړو نو بس راځئ آخرت غواړی سزا یې هم دا ده لکه څنګه چې د قاتل سزا مرګي په شریعت کې یا څوک زنا وکړي واده کړی سړی جینۍ او سنګسار یې دل دي دغه رنګې ستاسو سزا ده ډېره ښه بس شروع پرې وکړه پرې روان شو هلته موسی علیه السلام خدای ته په جواب چې الله ته دا خلک ټول مړه شي نو زما د حکومت په چا چلو مو دا دین به مې څوک قبلوي او د عبادتونه به څوک کوي نو څه په هغوی کې مړه شو په بني اسرائیلو کې بعض علما مفسرین لیکلي دي په یو ورځ په والو ټکولو او 1000 کسان پکې مړه نور الله توبه قبوله کړه معاف قوم د عمالقه
دا غي حکومت دی لاړ شئ هغې خلکو سره جهاد وکړئ او د الله د کور نه د جابر قوم وباسئ او دغه ملک ستاسو په حواله ورونه یې ورته پوجي ډېره دا خو اسانه په دنیا خلکو شمېر نه وتی او داسې چې بېوس څپې غلله دا ټول خلک د بیت المقدس نه ونه باسو نو مونږ به د ښې نه یو زنده‌باد سره روان دي موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته مخکې د دوی ورپسې دي چې هغه کلي ته ورسېدل یو ځای کې دمه کوي موسی علیه السلام ته وایي ګوره د جهاد په طریقې کوم دي بلاول به یو څو کسان ولیږو چې معلومات وکړو چې دا خلک څنګه اوسېږي څنګه خلک دی څنګه نه دی لار رو ګودر برابر کړو بیا به ممکن موسی علیه السلام دی 12 کسان د هر قوم مشر یې واغېستل تاسو لاړ شئ او تاسو د عمالقه او کورونو کې چکر ولګئ په دې علاقه پوره جاسوسي کوي بیا راځئ دا مشران دا چې لاړه ده عمالقه پرې پېښ شو دا خو دښمن جوړ راغلی او بلا قوم زمونږ د کلي خوا کې سره ډېره دی یو کس راغی دا 12 والو ته چوکه ونیوه او 12 واره یې په مخه کړل او په یو کوټه کې بند او ډېر لوی پهلوانان او مضبوط خلک مشر ته یې پېښ کړل صاحب مجرمان جاسوسان دا وجل غواړي هغې ورته ویل مشرونه وجنې ما داسې وکړې دا پرېږدې خپل قوم ته به لاړ شي زموږ د طاقت بیان به ورته وکړي هغې به ویرېږي حملې نه وبچو چې څنګه رالل موسی علیه السلام ته الو چې صاحب خو یې تکړه خلک بادر یې څونه تکړه دي دا یو ډېر پهلوان د 12 مقابله کولی شي کوم ځای کوي لیکن دا بې خوند دی موسی علیه السلام دې ته وایي داسې وکړې چاته غږ مه تاسو بې وقفتوب کړی تاسو بزدلي کړی څوک چې خبر نه کوي او موږ زو حمله کوو په دې باندې مثلا الله وعده کړی چې راکړي به مال الله مثلا الله او تاسو د فرعون مثال نه دی هغه ځای غرق نه کړ دا قوم الله غرق نه کړ ما سره به الله وعده کړې ده او دې خدا نه خیره الله لیدم وی کړ خړې راخر دوه کسه د موسی علیه السلام په خبره پاتې شو هغه 10 کسان په قوم کې وګرځېدل چې پورې پام غږ مه کوئ په ډېر زور ورته د لارې ټول وجني موسی علیه السلام کې دې ته بیا ووایي چې څنګه چل به کوو جهاد دپاره تیاری کوو ورڅومره سپک لفظ اختیار قرآن شریف کې الله اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون موږ جنګ له نه یو راغلی ته خدای دې پېښ او جګړه حضرت موسی علیه السلام چې کله د مدین نه د شعیب علیه السلام د خوا نه را روان شو او ما وی هغه کونټه ځان سره راوچته کړه کومه کونټه عصا چې ځان سره حضرت آدم علیه السلام د جنت نه راوړی لس سیزونه آدم علیه السلام د جنت نه راوړی یو پکې دا کونټه وه نو شعیب علیه السلام ورته وایي وی دا کونټه ځان سره واله تفسیر مدارک لیکلی دي مدارک التنزیل دې کې به یو څو صفتونه ایزا استاله خدای درکوي نو چې درکوي دا وانه دې کونټه کې به یو صفت دی چې کله هم تا ته د سوري ضرورت شي نو په ځمکه یې وها دې نه به ونه جوړېږي تا له به سوری درکړي او که چېرته شپه وه دا کونټه یې داسې وه چې هغه داسې د لرګي د پاسه داسې په پرتو یو شی لګېدلی یو خو زمونږ کونټه وي یو طرف ته راته وي خلکو لاس کې نیولې هغه یو طرف ته نه وته هغه دواړو طرفونو ته د پاسه یو امرې غوندې لګېدلی نو د شپې به دا دواړه امریکونه تا ته رڼا کوي دروازې که ضرورت ته محسوس کونه به ترې جوړه شي نو سوري ته به یې کښېنې او د شپې به دا دواړه طرفونه درته رڼا کوي د بجلۍ بلف لکه دې زمانه کې چې دې ډیوه د هغې فایده به درکوي دریم چې په لاره ځې نو تکیه به پرې وي واقعي د کونټۍ فایده مو ولیدله کونټۍ ډېر زبردست شی دی زه چې کوهیتور ته ختم نو ما کونټۍ راواغېسته هغې ما له ډېره غټه فایده راکړه ځکه چې هغه لګې نو د خپو سره به د لاس او د وجود زور هم راشي نو سړی نه ستړی کېږي کم ستړی کېږي څه د خپو زور ته په کونټۍ د لاس نو یوازې د لاس خو نه د ټول وجود زور په کونټۍ د پاسه ورپرېږدي ځکه چې موسی علیه السلام نه الله تپوس وکړه ما تلک بیمینک یا موسی لاس کې دې څه دي هماغه کونټۍ ورسره وه نو موسی علیه السلام ورته عصایا دا زما کونټۍ ده او په دې څه کوم
فليهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. زه پې پاڼې را سنډمه اونو د چیلو ګډو ته او نورې ډېرې فایدې دي پکې، ډېر مآرب اخرى، ډېرې فایدې. ما ورته وایي چې یو فایده خو یې دا شوه، دوه خو یې دا شوه، درېیمه دا ده چې تکیه به پې لګې. څلورمه فایده یې دا ده چې یوازې روانې دې کونټۍ سره خبرې کوه، دا به دې ملګري شي. بعد یو سړی ځان سره لګي خبرې کوي، دې سره خبرې کوه، بس دا ځان سره ملګري کا، نو د زړه هغه تسلي و د انسان ورسره راځي. او څلورمه فایده به یې سي چې مار لړم یا څه شی د له مخې له راشي به پې وهي، پې وجنه، دې څلورمه فایده شو. او پنځمه فایده یې څه ده؟ بله فایده یې دا ده چې کله تا ته د اوبو ضرورت شي او کویني کاڼې پې اوبه به پې راوځي. او بله فایده یې څه ده؟ که کوي وچته او بورقه پې نه وه او رسی پې نه وه، نو دا ورښکته کوه، د دې کونټۍ نه به رسی جوړېږي او دا کوم ځای چې لاس کې نیسې دې نه به بورقه جوړېږي، اوبه به پې راوباسي. دې ته کونټۍ وایي. د ژوند ټول ضروریات به دې پې پوره کېږي په دې کونټۍ. دا ځان سره واخلي. شعیب علیه السلام خو پیغمبر و او د هر پیغمبر خپلې معجزې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم داسې یو معجزه ښکاره کړې وه. کله چې طفیل ابن عمرو دوسي په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړ او بیا ورته زه خپل کلي کې د ایمان او د اسلام دعوت چلوم، نو هغه وی الله رسوله مال یو نښه راکړه. نو نبی علیه السلام ورته وی نښه یې دا ده چې تندي نه به دې رڼا خېږي. دا یو د هغه په وجود کې د رسول الله مبارک معجزه شوه. وی بیا خو به خلک وایي چې دا جوړبرګې مرض پرې راغی. وی ښځه دا رڼا به دې کونټۍ ته منتقل شي، کونټۍ نه به دې رڼا خېږي. داسې دوه صحابو په مدینه منوره کې د نبی علیه السلام مبارک نه د شپې د جومات نه راووتل. چې راووتل نو د یو کس د کونټۍ نه داسې رڼا تله لکه د بیټرۍ په شان. نو په سمن دې روان نو چې لاره کې یو خوا جدا کېده او بل خوا جدا کېده، نو د هغه بل هغه کونټۍ هم رڼا شروع کړه. نو شعیب علیه السلام خو پیغمبر و، سپینګیري بوډا، نو هغه ولا کونټۍ ورکړه. وی دا پکې فایدې دي او دا ما چې دا کومې فایدې راته ذکر کړې نو ما حواله درکړه. دا په مدارک التنزیل تفسیر دی د قرآن شریف، هغې کې لیکلي. کومه بیبي ورسره کومه ښځه یې وله په نکاح ورکړه، د هغه خو دوه لوڼه وې. نو صفورا ورته وي په سواد فې واورې سره صفورا. علما لکه غالب ګمان داسې دی چې ای ورکړه او دا هغه وه چې موسی علیه السلام صفت یې کړی و پلار ته او ورپسې تلې واوره یې وسته. یا ابت ان خیر من استاجرت القوي الامین. بابا ته چې کوم مزدور ځان له نیسې نوکر، نو دا ښه دی ده ونیسه. دی پهلوان مضبوط هم دی، درنه بورقۍ په یک سر راوویسته او دی امانتګر دی. نیک سړی د خیانت د سترګو نه کوي، د لاس او د ژبې نه کوي. په لاره چې را روان و دې ځان نه رسته کړم چې زما وجود ورته ښکاره نه شي. نو ام غالبه ګمان دا دی، علما وایي چې همدغه صفوره یې ورته په نکاح چې بیا کله الله پاک خبرې ورسره وکړې. ما تېره جمعه نه بله جمعه درته قصه کړې ده. نو رب العالمین نبوت او پیغمبري ولا ورکړه. وی اذهب الى فرعون انه طغى. زه فرعون ته په سر ختلې. سر ختل څه د خدای دعوې کړې ده، ورځه او ځه. نو موسی علیه السلام یې زما ورور هارون ځه، هغه به دې ملګري هو افصح مني لسانا، هغه زما نه په ژبه کې لږ ښه دی، ژبه یې فصیحه ده او د وعظ او تبلیغ دپاره فصاحت او د ژبې نرمي دا ډېر بهتر شی. نو موسی علیه السلام را روان شو د بحر قلزم په غاړه په وادي سینا کې، کوم کې چې وادي تی هم ده د هغې په غاړه راځي. اوس لوی روډ دی او سړک جوړ دی، تقریبا همدغه لاره وه، ځکه دې نه نږدې لاره بله کېدی نه شي. دا لاره نیغه ده، دې کې کوږوالې ځای په ځای راځي، پکې موړونه چوکونه او موړونه پکې راځي، خو دا نیغه راغلې د قاهرې. نو په دې لاره راغې
چې راغې نو د الله د طرف نه حکم نو علما لیکي چې هلته هارون علیه السلام له خدای پیغمبري ورکړی څنګه چې موسی علیه السلام له الله ورکړه نو هارون علیه السلام الله پاک پیغمبري ورکړی او چې پیغمبر شو بیا خو د الله ورسره خبرې اترې شروع شي بیا خو ول الله وحی را لیږي بیا فرشته ورته را لیږي نو جبریل علیه السلام فرشته خامخا راځي یا د الله تر طرف نورې فرشتې پیغمبرانو ته راځي نو هغه ته الله هلته کې اطلاع ورکړه چې تعالی مې نبوت او پیغمبري درکړه د موسی علیه السلام نائب به وزیر به او ورور دې را روان دي بیبي ورسره ده بار استقبال له ولوزه دی ولا بار استقبال له دواړه یو بل سره ملاقات شو ملاقات یو که یو بل سره ترغاڼه وتل او چې کومه علاقه د موسی علیه السلام ما تاسو ته تیره جمعه ویلي فیوم وته نن سبا وایي غالب ګمان دا سره نور خو درې نیم زره کاله تېر شوي دي حقیقت حال نه الله خبردار خو دغه د خلک داسې وي کتابونو دا لیکلي دي نو دغې علاقې ته د خپل علاقې ته راغی د خپلې مور سره ملاقات شو د خپلې مور سره او ورور استقبال وکړه بعضې علما خو دا لیکي چې مور له ورغې نو په لومړي وخت کې مور ونه پېژانده وروستو بیا د مور سره خپل تعارف وکړه نو مور وپېژاند خو لیکن دا خبره د ما نه ده خوښه ځکه هارون علیه السلام ورور ورسره دی نو چې ورور استقبال وکړه او ورور کور ته بوته نو د مور په پېژنګلو څنګه نه کېږي چې څنګه کور ته ورسېد بیبي په کور کې کېنونه او هغه خپلې ګډې چیلې سنبال کړې نو هارون علیه السلام ته زه چې ځو چې د الله کومه ډیوټي ده چې هغه پوره نو نیغ د فرعون خواله ورغی زما روم فرعون په یو علاقه نه دی اوسېدلی دی په مختلفو علاقو کې اوسېدلی د ښکار ځای جدا و په دغه فیوم کې د ښکار ځای و دی به ښکار له دغه علاقې له راته ځکه د علاقه کې اوبه دي د دریای نیل نه نهرونه جدا شوي دي موږ په خپله د یو نهر په غاړه باندې په ګاډي کې سفر وکړو ما تپوس وکړه مې دا نهر وي دا د نیل د دریاب د نهر تللی او دا ډېره آباده علاقه ده اوس چې موږ تلي غنم لو شوي عجیبه دا ده چې موسم د دې ځای نه هلته یخ دی داسې موسم و هلته لکه زمونږ په وطن کې چې په فروری کې څنګه موسم یخ ښکلی یخ موسم د 11 بجو نه پس لږه غوندې ګرمي شي تر د 3-4 بجو پورې خو هغه ګرمي سړی تنګی نه نور سړی نه تنګی لکه فروری او بیا د 4 بجو نه پس خشته ښکلې هواګانې لګي دومره ښکلې هوا لګي چې سړی خوشحاله ورته د شپې هم ښکلې یخه هوا لګي سهار هم ښکلې یخه هوا نو ما ته به ملګرو وي چې عجیبه ده موسم یخ دی غنم لو شوي دي لونه پکې شوي اوس چې زه راتلم او ښکلې باغونه پکې سبزی پکې وي ډېره ښکلې آباده علاقه ده د فیوم دا ځان له ذله د یو علاقه نه ده دې کې د موسی علیه السلام هغه کور هم شته چې په کوم کور کې موسی علیه السلام پیدا شوی دی مور ورسره او هارون علیه السلام نو د فرعون دا فیوم علاقه دا د فرعون د ښکار علاقه و دلته به ښکار له راته جیزه دلته د بیل محلو جیزه ورته وایي دا جیزه کې چې د کوم محلو دا هم هغه ځای چې کوم ځای کې د دریای نیل نه نهر راغلی دی د دریای نیل په دغه علاقه نهر بل راغلی خو اوس نیل دغه علاقې نه لرې شوی دی ډېر لرې تللی دی ځکه دریاب خو تاسو ته پته ځای پرېږدي که نه کله یو ځای وي کله بل ځای کې بیږي نو اوس ته لر شوی دی نو دغه نیر نن سبا نشته هغه اوچ شوی دی نو دغه دی په جیزه کې مره د خپل محلات ځای په ځای د دریای نیل په غاړه د دې فرعون محلونه ځان له جوړ کړي اوړي کې یو طرف ته به ته ژمي کې بل طرف ته به ته خپل علاقې وه لکه دلته کې چې د صدر یو ځای راشي پېښور کې ځان له ځای دی ریسټ هاوس دی په کراچۍ کې ځان له دی خو دوی خو نن سبا د جزیرو د موټرو زمانه ده یو ګنټې دوله یو علاقې ته ځي صدر کې راشي پېښور ته راشي نو یو ګنټه دوه تېرې کې بیا ځي هغو به د اوښانو او د اسونو پیاده زمانې وې نو ګنټې دوله به نه تلل هر ښار کې به د دې بادشاهانو محلونه نو دا به په میاشتو میاشتو په یو محل کې اوسېدل دغه وخت کې د فرعون محل چې کوم موسی علیه السلام ورته د الله طرف نه اتفاق دی په دغه ځای کې چې کوم د موسی علیه السلام د کور سره خوا کې نږدې او د نیل په غاړه
او چې دې صندوق کې چولې او د فرعون محل ته تللی او هلته یې نیولې ام په نیل کې نه دی غورځولې دا نیل نه چې کوم وله جدا شوې ده د نهر نه لکه تاسو ته پته ده د تنګي نه غټ نهر تللی دی صوابع ته تللی دی او د هغې نه ځان له شاخونه جدا شوي دي که نه دي جدا شوي دقسې شاخ په دې شاخ کې موسی علیه السلام صندوق کې غورځولی نو د فرعون محل ته هغه شاخ تللی نو هغې کې بیا د فرعون جینکو وینځ راوچت کړی دغه وخت کې فرعون په خپل محل کې دی چې تلل هارون علیه السلام ورته یې وروړې دا خو شپه ده سهار به ورځو سهار به لاړ شو وی نه د الله حکم کې تاخیر راځي ما ته الله حکم کړی دی او ستا متعلق یې کړی دی راته ویلي دی اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا نرمې خبرې ورسره وکړې ستغې ورته مه وایې ولې په نرمۍ انسان په زړه باندې خبره اثر کوي نرمې خبرې وکړې وی ورځو پې څنګه ورځو ته راځه ما سره موسی علیه السلام مخکې د هارون علیه السلام ورپسې دی او شپه ده او عجیبه ده خو الله د طرف نه مدد ده چې نیغ ورغې په محل څوکیدار پې روپې نه شو چې دا څوک دي دروازه ورته کولاو شوه په بل ګیټ ورغلل څوکیدار ډوبونه لیدل دروازه ورته کولاو شوه په نورو ګیټونو نیغ ځي دی خو پکې ماشوم پاتې شوی دی په دې کور کې لوی شوی هغه ته خو د فرعون د ملاس دی او د آرام او د ډوډۍ او د خوراک څاک هر څه معلوم دی بس نیغ ورغې څوکیدار اړو په پوی نه شو چې دا څوک دی او څوک نه دی او فرعون په کوټه درنه ورننوته او د خپې نه یې ونیوه ویې اړقاو چې راپاڅېد وي دا ته څه دلته څه کوې ته څوک یې هغه وی زه موسی د شپې د خوبه ده ته تا خو ته موسی ته زما کور ته څنګه راغلې خو ماشوم لوی شوی دی ورسره د 13 کالو پورې د 13 کالو عمر دی د موسی علیه السلام چې د فرعون نه تللی دی دا اوس تقریبا 10 کاله څه د پاسه واپس راځي 10 کاله یې بار تېر کړي دي نو فرعون غوسه شو چې ته خو تللی تا خو سړی وژلی او همدقسې ورته وویې وایي تا خو سړی وژلی ما ماشوم لوی کړی سړی دې ووژل لاړې اوس بیا راغلی موسی علیه السلام ورته وی هغه زما جدا حیثیت اوس مې جدا حیثیت انی رسول من رب العالمین د خدای استاد دی فرعون د خدای استاد دی الله را لېږلی او بلغک رسالت د خدای پیغام درته رسوم الله چې ما ته څه ویلي دي درته رسوم وانا لک او زه ستا دپاره ګوره د نیک بنده راغلی نیکي او ښه پیغام در کوم او زه به د ځانه د خدای په خبرو کې امین یم زه دویم دریم ټکې نه کوم ښه په نرمۍ ورته ووایي چې زه په هغه حیثیت نه یم راغلی چې ستا په کور کې د ماشوم لوی شوی یم په حیثیت د زوی نه دې وخت کې په حیثیت د رسول راغلی په حیثیت د پیغمبر راغلی یم ستا کور ته او خیر مې دله راوړی دی فرعون که دا خیر تا ته خیر رسوم د ناصح یم ستا دپاره خیر خو یم ستا دپاره که زما خبره دې ومنله الله دله خوشحالېږي په دنیا کې یم په آخرت کې یم بد شی به دې برحالي قوم به دې تابع وي اوس تا په خپل پیسه او په زور او په نیزه او په تور او په فوج باندې تکیه ده بیا به دې سره سره په الله هم تکیه راشي اوس دې داسې څیزونه ملګري دي بیا به دې الله ملګري شي ډېر په نرمه لهجه موسی علیه السلام لګیا دی خبرې کوي او د هغه سترګې سرې دي هغه خو وایي چې ښه ته ما ته دا خبرې کوې الم نربک فینا ولیدا ته ماشوم هم نه لوی کړی ماشومان یې دلته نه دی تېر کړی موږ رکوټ یې نه لوی کړی موږ ستا تربیت نه دی کړی تا موږ سره وخت نه دی تېر کړی زموږ تربیت دې نه دی حاصل کړی ته ماشوم نه وې موږ سره دې وخت نه دی تېر کړی بیا سړی دې موجلی دی زما په قانون کې خو تا باندې د 500 سزا ختلې ده سزا یې موت ته خو مجرم یې ګوره دا خبرې مه دا خبرې مه کوه دا وړې خبرې دي دا کچه خبرې کچه خبرې مه کوه وړې خبرې مه کوه درنې خبرې کوه دروند سړی ایمان راوړه په الله یو منه ته خدای نه خو فرعون برور نشه اوچتېده او دې باندې زیاته غوسه ورله چې ته زما د محل ته اجازه ته څنګه راغلې او زما کور ته څنګه راغلې او زما خپلې څنګه وړه کول زما محل ته څنګه راغې
موسی علیه السلام ته دقه وخت کې چې کله موسی علیه السلام د الله پیغمبري ورکړه او دی ورته ووایي چې الله ګورې فرعون ډېر ظالم دی په مې بدل پورې دی د قتل هسې نه جنجال جوړ نه شي الله وایي دا کونټۍ به غورځوي قاله داسې شی ما درکړه چې د فرعون پلار هم غږ نه شي کولی ستا سره داسې وسته زه دې یم که نه الله ورته وایي الله اکبر زه درته ګورم زما د سترګو ډوان دی الله وایي الله داسې سترګې نشته لکه زمونږ په شان دی زما د نظر مخکې زه درته ګورم هېڅ فکر چې ونه کړې ځه ورځه پې بس خو چې دی نه صبرېده او موسی علیه السلام پوه شو چې دی اوس پولیس یا خپل فوج ته وایي یا ما له تکلیف راکوي خبره پې اثر نه کوي نو کونټۍ غورځوله فالقى عصاه فهي اذا هي ثعبان مبين چې کونټۍ غورځوله یو اجدها دی څومره اجدها دی جوړه شوه الله اکبر داسې اجدها دی جوړه شوه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې یو میل لکه اوچته ودرېده یو میل او خولې څونه وه د دواړو جامو په منځ کې اتیا ګزه فاصله وه اتیا ګزه او تک سور او شین رنګ یې دا په تفسیر کبیر کې هم شته خازن کې په مظهریم لیکلي دي او زمونږ د حیواناتو یو کتاب د حیات الحیوان هغې پکې لږ نور هم زیات خبرې کړي دي لږې غوندې زیړه او سره سره او زیړه وه سره او زیړه سره او زیړه راکړه او په لکې ودرېده او د دواړو جامو منځ کې اتیا ګزه فاصله او یو جامې په ځمکه کېښوده یو یې د ده د محل په دیوال کېښود بس د چې یو کتل د ټیزونو باران او چې څنګه دا خپل شکل دی مار وخو فرعون ته څنګه نو بیا څه چل وکړو بیا دا خوله راوچته کړه او دې محل ته ور مخامخ کړه دا غونډ محل دی په دا خوله کې راوچته او ناګانې ګواښ وکړه په فرعون پسې چې ګواښ یې وکړه غریوان را ټوپ یې کړې د هغه خپل تخت نه د موسی علیه السلام دی خواله راغې موسی بچ مې کړه زه راته نه ویم سم شک سم شه که نه بعضې علماو زمونږ لیکلي دي دستونه یې وکړله شپږ شل یو سل نو بهر کې د هغې ټیک ده د یارې نه سړي نه غول بیږي یاره چې په سړي راشي نو غول ته بیږي خو دا سل او شپږ شلې زما ذهن ځکه نه لي چې هغه وخت کې څوک و چې دستونه یې وله شمېرل نو ډېروالی عربۍ کې بعضې وخت یو سړی چاته ویله کوي دا خبره تا ته ما شل کرته وکړو ته نه منې نو شل کرته یې نه کړې مطلب دا چې ډېره مې درته وکړه ډېره مې وکړه نو ډېر دستونه ممکن ده کړې به وي ځکه دومره غټه اجدها و چې وي زما د مقابلې دپاره نو ده باندې به څونه هیرو اوس هم دا غټې غټې اجدهاګانې شته ټیک ده چې دومره غټه اجدها نشته خو تاسو د حیواناتو دا کتابونه وګورئ تاسو ته پته ولګي په دې ځنګلونو کې د افریقې او د امریکې داسې اجدهاګانې شته چې غونډه چیلی په خوله کې ونیسي او تېری چیلی انسان نیسي انسان په خوله کې کلک ونیسي ځان ته یې ورو ورو راکاږي نو تېرې کړي غونډه انسان نو چې ده باندې ګواښ وکړه او دا خولې ور مخامخ کړه د رودانګل او امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې لیکلي دي دا د هغه تفسیر کې لیکلي دي چې دومره چې کوم خلک راغونډ شوي وو په هغوی دومره هیبت راغی چې زر کسان خو د بګ درنه کې یو په یو ورځه بل په بل ورځه بل په بل ورځه او غوبل شو 1000 کسان خو په هغې کې مردار شو بس چې کونټۍ موسی خدای ته وګوره خبره کوو مذاکرات کوو جوړه کوو شیره ونیسه مار دې په جنجال دې واړولو موسی علیه السلام فورا کونټۍ ته لاس لري واپس خپل امسا جوړ شو لاس یې ترخ کې ورکه او بار راوویسته داسې رڼا یې کوله لکه د سپومۍ او د ستوري ده نور په شان رڼا چمکېده او بیا واپس په ترخ کې ومنډه ګریوان کې ومنډه واپس داس سم شو دا دوه نښې مې دي معجزه ده
فرعون ورته وی ما ته څه د پیغمبرۍ دلیل او نښه دې شته که نشته پیدا مې نه ښي بس فرعون هوښیار و چې ده سره دویمه نه کېږي اوس که دویمه هم خو مار دی اوس که یو کلپ یې راکړه خو والله که مې پته مو لګي وی داسې کار کوم موسی لږ مهلت ته ماله راکړه مشوره کوي دې کې بار بار میټینګونه شوي د موسی علیه السلام خو فرعون پوه شو دله زه لاس نشم ورکوي دونه خو فرعون ته پته ولګېده چې دې زه ګرفتارولی هم نشم ده ته لاس هم نشم اچولی ده پسې فوج هم نشم لېږلی ده پسې پولیس هم نشم لېږلی ځکه چې دومره اجدها جوړېږي چې هغې خوله اتیا ګزي نو څومره کسان به په حال وخت تېروي ده سره زور نه کېږي خو څه طریقه جوړو چې څه چل ول جوړ کړو ځکه ده به څه وی فرعون وی انا ربکم الاعلی ستاسو لوی خدای یم راکوټ یم ده لوی خدای او د خلقو دونه په ده باندې اعتماد او عقیدت و چې ده ته نشم ویلی ګوره خلقو به ورته خدای وی سجدې به یې ورته کولې عقیدت ورته د خلقو له به پیسې ورکو دولت به یې ورکو مال به یې ورکو سره به یې ورکو خلک یې خپل قوم ښه خوشحاله ساتلی ما د مصر په عجیبګر کې د فرعون بوتان ولیدل واړه واړه بوتان یو یو لیش دوه دوه لیش دی یو یو فوټ دوه دوه فوټه دا پراتو دی په دی ملګرو ته مې ګوره دا هغه بوتان چې د تقریر کې وی چې خلکو د بوتان ساتلي او په کورونو کې پراتو سجدې به ورته کولې یو یو فوټ د پیتل او د تانبې بوتان د اوسپنې بوتان د سرو زرو بوتان او شکل د یو ځای کې د تانبې او که پیتلو هغې کې د یو ډانچه پرته وه په عجیبګر کې نو ما انیس احمد ته مې بچی وګوره مې سړی ګورې د شکل نه خشته و ځکه هغه شکل د تانبې د پیتلو ډېر خشته او ښکلې مزېدار د شکل مخ رونق سترګې پوزه غوږونه د هر څه مزېدار او دلته کې ولا په دې زنه باندې ولا د اوسپنې یو شی جوړ کړی په دې زنه نو ما کتاب کې تاریخ کې پیدا کړل چې دا څه شو دا د فرنچ ګیره وه دا اوس هم چې بعضې خلک فرنچ نمونه ګیره پرېږدي دا د فرعون نقشه ده دلته یې خریلي په دې یو طرف او په دې بل طرف او په دې زنه د پاسه اوږده پریښي وړه نه اوږده یې پریښي په دې زنه د پاسه نو د ده دغه ګیره وه اوږده او بعضې علماو لیکلي دي چې نه دې ګیر خریلی ګیره یې نه پرېښودله خو چې دی به کله مړ کېده دا فرعونیان نو دی به وصیت کو چې ماله دلته کې په دې زنه د پاسه ګیره کېدی چې زه مرم چې دا ګیره مې په دې زنه د پاسه پرتی نو مصنوعي ګیره به یې وله په زنه کېښوده صرف په زنه ابا ویزانده وه نو اوس هم د ده چې هلته څومره بوتان او تصویرونه پراته دي په عجیبګر کې د ده یوازې نه د نورو فرعونیانو او د نورو بوتانو نو هغوی وله د ګیرې په ځای دلته کې یو موږی غوندې دی ځینې لاندې ویدل یو موږی دی بس بدې لګي زمارونو نصیحت له به ورته فرعون وی مشوره کوم دا کوم هغه کوم نن سبا او خپل میټینګونه هوښیار او فرعون چې ماحول ته خراب نشي اخیری چې کله موسی علیه السلام پوه شو چې دې خو اوس نور نه سمېږي دې کې نورې ډېرې واقعات منځ کې راغلي دي دا یو ورځ نه دوه ورځې نه دي درې ورځې نه دي موسی علیه السلام دمکې ورکړي چې ګورې ظالمانو قوم ته دعوت ته ایمان ورکړی د فرعون قوم ته هغوی ایمان نه دی خو د فرعون تابعدار وای فرعون ته خدای وي نو کله په الله پاک وینې نازلې کړي دي کله په الله پاک مولخان نازل کړي دي کله په الله پاک چیندخان نازل کړي دي مختلف قسم عذابونه او چې کله به عذاب راغی نو فرعون به موسی علیه السلام راوغوښته وی ته راشه څه مشوره کوو میټینګ کوو ته د عذاب خدای ته ووایه چې لرې کړي څه چل کوو مونږ څه مشوره کوو کېدای شي مونږ مسلمانان شو دوه قومه په مصر کې اوسېدل یو د فرعون د فراعنه او چې کوم تابعدار خلک او یو د موسی علیه السلام قوم د موسی علیه السلام قوم د هغه چې د موسی علیه السلام د بني اسرائیل یعقوب علیه السلام 12 زامنو 12 یوسف علیه السلام خو د مصر بادشاه شو نو بیا پلار یعقوب علیه السلام سره د 11 ورونو مصر ته راغی نو یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره 12 زامن په مصر کې آبادو نو دا د 12 بچو اولادو
کله چې د مصر نه تلل نو اوه لکه تللي دي د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی د یعقوب علیه السلام اولاد بنو اسرائیل 7 لاک تللي دي د ماشومانو ښځو او د لویو وړو ټولو سره اوه لکه نو دا د موسی علیه السلام قوم د فرعون او دوی به د موسی علیه السلام د قوم نه دومره خراب خدمتونه اخیستل چې د حد نه پټي به په دوی کړل زمیندارۍ به په دوی کول ګوړ او چارې به په دوی کول لارې به په دوی صفا کول د چوړیتوب خدمتونه به ته اخیستل ښځو نه به په کورونو کې کارونه اخیستل په کور کې دننه به د موسی علیه السلام د قوم ښځو دې خدمت کو سړو به ولبار خدمت کو ماشومانو باندې به خدمت کو بس دی د غلامۍ په ژوند کې چوټ د 24 ګنټې خدمتونه او زمارونو یوازې دا 24 ګنټې دا خدمتونه نه د محل کې د ګلکار سره کارونه د مزدور لیبر کار دا ټول د موسی علیه السلام د قوم نه بیرشت نو بس اخره کې د یو برته صرف ویم یو عذاب به پاغیو په دی بنو اوسېدل به ګډ لکه یو ځل په الله وینه کړه ټول ارسې ورته وینه کړل چې وینه کړه نو د موسی علیه السلام د قوم د بني اسرائیلو کویانو کې به اوبه دوی کویانو کې به وینه د هغې منګو کې به وینه وه او د موسی علیه السلام د قوم په منګو کې به اوبه وې وی الله ورته لږې اوبه تاسو راکړئ زموږ ټوله وینه ده نو جام به د اوبو راډک دوستان به مو خپل او تعلق هم یو بل سره هلته یې نوکرۍ پې کولې کارونه یې پې کول نو چې د جام نه به د اوبو راډک د بني اسرائیلو کس او د موسی علیه السلام قوم او د فرعون قومي له به یې ورکو نو د ده په لاس کې به اوبه وې چې د هغه لاس ته به لاړ هغې ته به وینه تر دې حده پورې بعضې مفسرینو لیکلي دي چې یو کس ډېر تږی و نو د موسی علیه السلام قومي ته یې وې الی اوبه را وایي زه خو در کوم خو تا سره وینه کېږي وایي داسې وکړه خوله کې اوبه راواله او زما خولې ته یې راواچوه هغه وی ښه نو خوله کې اوبه راواخېستې د موسی علیه السلام قومي او د فرعون قومي ته یې په خوله کې ور واچولې نو د موسی علیه السلام د قومي په خوله کې اوبه وې د هغه خولې ته چې ورسېدې وینه ته جوړه کړه ملخان او چیندخې او دا عذابونه او چې کله به عذاب راغی فرعون به دې غلې راوغوښته او یې ګوره دا عذاب ته خدای ته وایي لري کې مذاکرات کې مسله جوړم بیا به د خپلې خبرې نه وروسته شو چې څه وعده به یې کړې وروسته به شو اخره کې موسی علیه السلام ورغې دې قوم ته یې نصیحت وله وکړه وته یې ویې ښځه داسې کار دی ایمان خو ظالمه نه راوړي یو کار وکړه بس ما خپل کار وکړه ما د الله د طرف نه چې کوم دعوت و هغه درکړه ده به له کله پیغور وکړې موسی زما بنګلې دي موسی خو طرف دی سیک پیغمبر یې بنګله دي نشته موسی زما لاس کې دې بنګلو ته وګوره څومره ښکلې بنګلې دي زما تا خو بنګلې هم نشته لولا القي علیه اسورة من ذهب که ته د خدای پیغمبر بنګلې هغه زمانه کې به رواج و د سړو به بنګلې اچول ښځو د ښځو جدا بنګلې د سړو جدا خو زموږ جنت کې به هم خدای پاک سړو له بنګلې ورکړي نو زموږ طالبان وایي ښه بنګلې به اچوي سړي نو مې دا کړی چې مونږ اچول دا بنګلې نه رسي خو مونږ سره بلد یو نو بدې نه ښکاري د ښځو جدا کړی ده د سړو جدا ګوتې سړي او ښځې نه اچوي ګوتمې لیکن د ښځو جدا ګوتمه ده هغه سړی واچي پې بدې ښکاري د سړو جدا ګوتمه ده هغه سره خوند کوي دقسې بنګلي به سړو اچول او ښځو نو فرعون وی نو زما بنګلو ته ته خو کمزورې ملا صاحب یې اوس هم بعضې خلک مولیانو له هم دغه پیغور ورکوي مړه ته خو څه کمزورې ملا صاحب یې امامتي کې او مونږ ټول عمر زمونږ خیراتونه ډوډۍ دې خوړلې دي او ته به راځې ته به باچا کېږي ته به ګورنر کېږي ته به وزیر کېږي دا پیغور اوس هم ګورې خلک ورکوي دا هغه فرعوني مثال دی چې فرعون به کوم مثال ورکاوه د پیغمبر مال به دی دولت اوس پیغمبر سره د مال څه تعلق مال خو ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که د دنیا د دې مال عزت او عظمت د خدای په نظر کې د مچ د وزر برابر و د مچ د وزر نو کافر له به یو ګوټه به هم نه وي ورکړی الله په نظر کې خو د مال خو د دنیا د ژوند د تېرېدو یو ذریعه ده مقصد خو نه دی د دنیا ډول دال او بنګلي دا خو د دنیا د ژوند د تېرېدو ذریعه ده اصل تاج د سرو تاج د سرو بنګلي دا نبوت او پیغمبري ده
هغه خدای موسی علیه السلام نه ورکړی. بیا ورغوي بس اخیری خبره کوو جوړه کوم بس ته پوه شې چې ایمان نه راوړې بلا درپسې ستا قوم زما قوم ما ته پرېږده چې دا بوځم خپل وطن ته. زما نیکه یعقوب علیه السلام چې د کومې علاقې نه راغلی بس زمونږ دا قوم پرېږده ته به بیګارونه کې و کمزورې مزدورۍ پې کې او ښځې نر دې راله غلامان او وینځې کړي دي چې سړی دې غواړي هغه پې کې ماشومان دې راله وجلي دي واړه واړه هغې صبر ته چې ته بله جمعه کوم دا پرېږده ما سره چې دا زه خپل وطن ته بوځم. نو بس هغې وایي دا چېرته پرېږدم دا که مې پرېښود زموږ پټي به څوک کوي ما له مزدوري به څوک کوي ما له به ګټې څوک اوچتوي ما له به نهرونه څوک کري ما له به لارې څوک صفا کوي ما له به ټټۍ او دا لفتي څوک صفا کوي ما له به جارو څوک وایي مونږ له به کټوی څوک پخوي زما ماشومان به څوک لوبوي زما د قوم زما د ښځو د قوم خدمت به څوک کوي خدای پاک. بس موسی علیه السلام یې نه سمېږي غونټۍ وروځي بس اخیری بس نور سړیتوب باندې پې نه شوې هغه بیا چغې کړې غونټۍ ته ګوتې کا بس موسی علیه السلام بس وی خبر اخیری خبره کوو ته دا شی قابو کا موسی علیه السلام غونټۍ راوچته کړه وی څه وی داسې زما یو ګمان دی پته ته جادوګر ماته ښکارې او دا پراپګنډه یې د لومبۍ ورځې نه لګول نو داسې کوو یو اخیري فیصله به ما ته کوو اوسه کېږه ما غونټۍ بیا ونه غورځئ اخیري خبره کوو اخیري دا چې زه د دې خپل علاقې جادوګر راغواړم مقابله ورسره وکړه نو که هغې وګټله نو ته به جادوګر او که تا وګټله بس بیا دې خبره وانه د موسی علیه السلام کې یقین و چې زما دا شی خو جادو نه دی وی ډېره ښه بس فرعون اعلان وکړ په ټول مصر او علاقه کې وی چې څومره جادوګران مشران دي ټول راغونډ کې ټول یې راوستل فرعون ته مخامخ وی دغسې موسی د امسا نه دغه جوړوي مار جوړوي وی موږ هم جوړولی شي د مار د امسا نه ده د پړو هم دله جوړولی شو بس فرعون خو پوه شو بس مقابله کو بس د جادوګر یو څو مشران یې راوستل کوم ځای به مقابله کو موعدان یوم الزینه اختر له به دوی یو بار میدان ته وتل هلته به یې سرکس یو میلې لګولې لکه اوس هم په سرکس میله یو ځای کې لګي که نه هغې کې به شرابونه هم څکلې کېدل زناکارۍ به هم پکې کېدې بادشاه به مو وزیران به مو یو میله به وه وی بس هغه د میلې ورځ او د میلې ډاګ او میدان مطلب د موسی علیه السلام دا چې زما دا غلبه دا ټوله دنیا په خپلو سترګو وي ښه تیارې وکړه د میاشتو جادوګرو ښه تیارې یې وکړه او دې رسول د پارې اوبه ورکړې د پارې او چې چاله د نظربندۍ طاقت و امرال المیدان ته خوا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دي دوه په دوه بل خوا فرعونیان او د هغه جادوګر دي چې کوم مشر جادوګرو د ټولو هغه وي یا موسی موږ مخکې وغو اما ان تلقي و اما څنګه دي ان نکون نحن الملقین ته مخکې غورځئ که موږ مخکې وغورځئ موسی علیه السلام یې تاسو مخکې وغورځئ فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى دا هغوی رسۍ چوکۍ چې وغورځولې نو هغه منډې والې خو یخیل الیه دې نه علما معلوموي چې په حقیقت کې هغه له قیدې نه نظربندي غوندې بعضې علما وایي په دې پاره لګولې وه په یو خاص انداز تکنیک باندې چې پاره ګرمه شي نو هغه حرکت شروع خیر یو خبره درته وکړم ما چې څه ولیدل د دې زمانې د خلکو داسې ټکنالوژي دوی سره پرته وه چې هغه ټیک ته چې موجوده زموږ الکترانیک ټکنالوژي به نه وه بله وه خو زه درته کومه قصه ستاسو عقل به حیران شي چې دوی له الله کوم طاقتونه ورکړي دوی څه کړي نو اوس هم نظربندۍ که ستاسو خیال یې جادوګران په دې میلو کې وي که نه لوټه به تشي چې ویړه کوي اوبه یې پکې دا جادوګر یو نظربندي غوندي په حقیقت کې پکې اوبه دي تا ته داسې ښکاري لکه دې کې چې څنګه شیشې نه خوري ما مخکې جادوګر په خوله کې بلف میده کې شیشې ویې خوړې چې چاړه په خوله منډي که نه منډي نو په حقیقت کې ورته راکه بالا چاړه دی ور په خوله منډم چې د پلاټینګ شي دا خواصې مونږ ته ښیي دا چې دا د په خوله منډم نور په خوله نه منډي نو بس وروره قرآن وایي قرآن وجاءوا بسحر عظیم چې الله وی لوی سحر را میدان تک الله وی بندنا
الله چې یو شي ته لوی وای خو لوی وای کنه لوی سحر میدان کې وګورته ډېر لوی سحر او موسی علیه السلام باندې طبيعي او فطري لکه هیبت باران چې خدای دا بس کې ته ټول راسه منډه وای ټول کونټه منډه وای او دا ټول دنیا لاسونه پړقي تپار خيږي چې موسی علیه السلام او فرعون وګټل جادوګر وګټل او جادوګر مخکې فرعون ته ویلو وی کوم غالب شو سبا کې پیسې انعام راکې و انعام نه ټول به اسمبلو ممبران کو د شورا ممبران څوک د سېنات او څوک د قومي اسمبلی او څوک د صوبایي اسمبلی من المقامات نږدې خلک به تاسو هغوی له ښه ډاډ ورکړه لالچ یې ورکړه اداره سه او دا منډه ترلې وې دي کې الله پاک موسی علیه السلام ته یې غرضه وکړه امسا غرضه او چې امسا څنګه وغورځوله او لوی اجدها ته جوړه شوه او یو خولې یو جامې د میدان په یو سر کې خو بلې په دې بل سر کې خو او لکه د قنچې چې راغونډه که فإذا هي تلقف ما يفكون چې سیب دروغ جوړ کړي الواق یې تیر الواق پیژنې دا مشران پیژنې په نه کشران خو د نوي پښتو بلد دي زړې نه دي بلد الواق دې ته چې شفن په نه او شی تیر د فلل راسه ده کړه او یې شی الواق تیر کا الواق دا چې شفن دې په نه تلقفو شفن دې نه او چې ارسو غونډه تیر کړل او چې څوک شی تیر کی نو خېټه هو غټيږي کنه غټيږي مار کې دا صفت دې د مار خېټه هو صدا څخه غټه چاټه خېټه نه چې د شي پته پکې نه لګي مار خو چې شی تیر کی نو من تاسو درې کتلې اکثر دا ماران تاسو ګوره لاول هغه شی په دې خېټه کې لکه رااله غټي رو ازمیږي نو خېټه کني چې دې کونټیک کمار د موسی علیه السلام جوړ شو او د ارسه تیر کل خېټه پیډونه لګا بس جادوګر پېښو چې دا زموږ دا خبره جادو دی او د موسی علیه السلام دا خبره جادو نه دی دا د الله د طرف معجزه ده بس ټول جادوګر اعلان وکړه آمنا برب موسی و هارون د موسی او د هارون پر رب زمون ایمان بس دې کې دوی مکیږي نه موږ د حق کار شو موږ ولې جادو کوو او فرعون خو پیښو چې دا بزرګونو جادوګر زما د قوم لاړل مسلمانان دا خو نورم کېږي نو دمکی ورکړه فورا فرعون او سی وی تا موسی علیه السلام ته غږ نه کوي هغه ته خو رسم نشي کول هغه جادوګر ته وی خمانه بے سلامی مان راوړه اے دونو خیاله مانه بے سلام کدا شی حق ما ته بم ویلو په وخت کې پټ چې شی حق دی نه ما به ویلو چې حق دی نو تاسو مانه بے سلام ایمان راوړو دا تاسو ته جوړ د پټ اسکیم هم جوړ کړو ها دا تاسو کې موسی مشر جادوګر دی دا تاسو مشر یا چل د تدخل دی دا ما ته سازش جوړ کړو چې ته بداو کې مونږ بداو کو بیا به در باندې ایمان راوړو د خلک به مسلمانان شي د تاسو په سازش د پویګم څه دا تاسو مخکې سره یو بل سره سازش جوړ کړو او لاس او خپې بدن پرېکم خې لاس او ګس خپا یا ګس لاس او خې بدن پرېکوم او په سولې کوم دمکی ورکړه هغه وی زمانہ کته مونږ لکه مونږ خپل خدای له لاړ مونږ الله ایمان راوړې دي ځا پیژنه تاسو کولای شئ حساب نشي کولای بس دغه ځاینا خبره جدا شو موسی علیه السلام په دې فکر کې چې اوس پس طریقه باندې ولې زور نه چلی وسره یعنی یو علاج یو مارو بدل زور نه چلی ولې الله وی زور نه چلاوه زما کار دې کوم الله وی ته زور نه چلی چې سبا څوک دا نه وای چې دا اسلام جوړ په زور راغلی څوک دا نه وای چې خدای څوک خپلې مرضۍ ته نه پرېږدي او په زور یې مسلمانوي او په مار ولا ټک ورکوي نو په زور یې مسلمانوي او څوک دا نه وای چې اړه خو یې نو خو دا د مار د ټک د وجې نه مسلمانان شو داسې نه زه ولسر داسې چل کوم بیمار یې دله بېغمه کوم زه یې دله برابروم هم ټول نه څه بعضې دا سرکرده چې کوم هغه سرکشي کړې ده ځه څه چل جوړوه بني اسرائیل وباسه نو موسی علیه السلام د خپل قوم ته وویل په طریقه د شپې وضو بېګاله دوی خو موږ نه خبرېږي او موږ د شپې ورسره په کورونو کې یو څوکۍ وله کوو
د وینځو څنګه به دین از خپې راوباسو که مونږ ته راځو خو مونږ خو نه پرېږدي وایي مونږ کې واده دی کالي دې والی کالي دې والی په دې به یقین راشي نو هر یو کس هغه خپل مالک ته نیکې ته وي واده دی بېګاله مونږ نه راځو ښه دا کالي ده واده دی بېګاله نه راځو کالي دې غونډ کړ لاړ او موسی علیه السلام هم د ځای کې راووتل چې راووتل بحر قلزم دی یو طرف ته بل طرف ته بل دریاب دی یو بحیره ده منځ کې اوچه لار وه اوس هغه اوچه لار نشته اوس پکې نهر سویس جوړ شوی دی برطانیې چې په دې علاقه حکومت هغوی پکې نهر سویس جوړ کړی دی هغه زمانه کې نهر سویس نو موسی علیه السلام روغه لاره اوچه خطا کړه او په بحر قلزم ورغله قوم ورته وایي دا دې څه وکړل سمه لار دې پرېښوه په بله ورلې وی بس ما ته الله وی تاسې ځه نو چې څنګه الله وی ځه یا الله قوم خو ټول وایي چې دا لاره غلطه ده دا خو په سمندر دریاب ورله دغه دی د بحر قلزم دا د بحر فارس نه یو چوه راغلی ده خو چوه څه بحر قلزم د سمندر دریاب دی کشتۍ او لوی لوی غرونه د غرونو په شان بحري بیړۍ پکې ګرځي یو خوا غر دی لوی غر دی یو طرف ته او بل طرف ته وادي سینا او د تیه میدان دی کې راغلی لار دی غله الله ما ته ټول قوم وی څه درته امضا او دی کې فرعون خبر شو چې خبر شو فرعون ورپسې د اوولکو لښکر راوست 1,00,000 تیر انداز غشو والا 1,00,000 شاه سواران 1,00,000 نیزو والو او سره دغ خلک اوس ټول دو سره روان شو اسونه دی وتیان دی نیزي دی نه پرېږدو چې تدوی به مونږ نه کم خوا دی وتوی قوم وتوی او یو خوا په دریاب دی راوغورځولو بل خوا دشمن دی راپسې مونږ درته وایو چې لار دی غلطه ده مونږ سره خو چاکو چاړم نشته به څه کوو موسی علیه السلام هم فکرمند شو الله ته وایي انا لمدرکون دغه دی الله راغلی دا پس فلما تراءى الفئتان یو بل یې ولیدل قال انا لمدرکون قالوا انا لمدرکون اعلان دي شو سه الله صدق وکړه صراحه دا سو شو مونږ خو هغه د مخامخ کاري کلا تاسو نشئ اعلان دي کول زه در سره یم زه شابه چې دا قلزم ته راورسېدل الله اوس څوکم وی په دې کونټې دریاب ووهه دریاب په دې کونټې باندې او 12 لارې درته جوړوم 12 د قوم دي هر قوم پوه کا چې په یو لار به خپل قوم دي او چې کونټې باندې سنگ دریاب او 12 لارې پکې جوړ شي 12 او الله اعلان وکړ موسی علیه السلام اعلان وکړ 1 نمبر لار د پلان کې قوم 2 د پلان کې 3 د پلان کې 4 د پلان کې شابه جدا کېږي چې دا تقسیم شي چې زر په تیر او په دا دریاب کې په دا ویخ کې ولا فورا الله هوا لګولا او چې کوتا او په پمیاس کې ودرې دي او په خوش بیګي ودرېږي نه ودرې دي لکه شیشه غوندې یو بل تخکاری چې یاره پیرانه شي بدی روان شو په دریاب کې زی چې دوی پورې وتل دغه فرعون راورسېد وی د فرعون لک تساهل وکړ چې را نه ورځم جبريل علیه السلام په یو اسب سور راغی چې هغه اسب و چې دا وار راوړي داسې اسب باندې وه چې هغې د دې اس مخې ته کړه د فرعون د اس هغه بوی پرې ولګېده چې اس په دې مخکې شو ورپسې شو ده اعلان وکړه وی دا زما د هیبت نه دریاب شلېدلی دی زه ربیم خو موسی رانووته ما وشلو بس ورپسې شو خو چې ورپسې شو د دریاب منځ ته شو او موسی علیه السلام پورې وت وی د کونټې دریاب له یو څه یوې اړله به دریاب جوخ شو ولکه فوج سره د فرعون خدای په دریاب هلاک واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون ټول مې تباه کړ او تاسو ورته کتل ځکه چې دشمن د دشمن مخکې هلاکېږي دا سم خوند کوي ټول هلاک شو قصه ختم دغه خدایي وه دغه فرعون الله پاک حکم وکړ دریاب ته بېبارې غورځوه او دغه وخت سره چې ځنکدنو د مرګ فرشتې یې ولیدې چغې مو والې انی آمنت بربي موسی پر رب زما ایمان دی الله وی کلا دغه اوس نه کېږي اوس خو دې دوزخ ولیده د مرګ فرشتې دې ولیده
اوس ته ایمان کم دی قبلېږي. الله وایي الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه، بدن دې بچ کومه چې تر قیامته پورې خلکو دپاره د عبرت نمونه شي. نو دریاب بار راغلو، قوم ګرځېده چې زمونږ اووه لکه فوج خو تللی دی، پته یې ونه لګېده څه شو، اووه لکه دي څه شو، هغوی خواړو څه پته نه لګي دا په کوم طرف لاړل چې هغوی رالل ګرځېدل د فرعون لاش د دریاب په غاړه پروت و، باقي هر څه ختم. او غرق شوي دا پس غرق شوي شو، د فرعون لاش یې ونیوه راویړه، یو ځای ته یې یوړه، د دې به خاص صندوقونه و. اوس الله خو وعده وکړه چې ته به عبرت نمونه به یو خاص صندوقونه و، په هغه صندوق کې ښخ کړه، او د هغوی به قانون ده چې د ده به کوم سره او سپین او کالي به یې ورسره ښخول. که ته غله پې پېښ شوي دي چې دی د خنزیر دوی سره خو بلا مال دی او کالي دی او دولت دی، هغوی د شپې تللی دي، قبر نه یې رایستی دی او ټول کالي مالي هر څه یې تېوړی دی، هغوی وړی دی قوم یې بل ځای ښخ کړی دی، چې بل ځای ښخ کړی دی هلته پې غله پېښ شوي دي، هغوی تللي دي، هغوی بیا رایستی دی، کالي ته یې دغه کړي دي، بیا بل راغلی دی، بل هغوی بیا راوړی دی او په احرام مصر کې ایښودی دی. زما ورونو دې ته رعمیس ثاني وایي. ما ولید د مصر په عجیبګر کې، زه چې ورغلم د مصر عجیبګر ته میوزیم ته د هغې سیل مې وکړ، دې ملګرو ته مې د فرعون له ورځو، خو د ملاقات په نیت نه ګورې، سر مونږ څه کوو، د زیارت په نیت نه ګورې، سر مونږ څه کوو، کافر دی. مې د پیغور په نیت په بدر کې چې اویا کافران مردار شو، اویا، نو نبی علیہ السلام په ساروي باندې زین واچو، بس کته واچوله، وی ورځمه، نو ورغې صحابه ورپسې و، دی په یو کوی کې د ابوجهل او د هغه د ملګري ورتولي، پیغمبر علیه السلام د کوی په غاړه ورته ودرېد، د څه په نیت ورغې، د فرعون د ابوجهل له پیغور کړه، هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، ابو جهله چې خدای سره کوم وعده کړې وه هغه مومن ته، انا قد وجدنا ما وعدنا، مونږ سره چې خدای کوم وعده کړې وه خو مونږ سوچه رښتونې مونږ ته، مونږ لفته تاسو مونږ ته ارمان که ایمان هم راوړی څنګه به ښه وه، پیغور نه ورغلی. نو ما دې ملګرو پیغور په نیت چې مخامخ ورته ودرېدم، وایي میخ خنزیر بیا چې زنا بغیرته دوسا ارمان که تا په موسی علیه السلام ایمان لرل څه خبره، خوار شی دلته پروت دی، لاس راقولی شي، خپله قولی شي، صندوق کې پروت دی، لاس یې داسې دی، داسې لاسونه داسې دي، د دې د مړي طریقه به دا وه چې مړ به شو لاسونه به یې داسې کېښودل چې مړ به شو، دې طریقه وه، په هغه طریقه باندې لاسونه پراته دي، د ټولو چې څومره پراته دي بلا فرعونیان دي، دا دویم نمبر دی، سر کې لومبی دی پروت دی په صندوق کې، او هغوی ورته ټمپریچر برابر کړی دی، ګړی ورته پرته ده چې دې وخت کې دونه یخني د دې وجود ته پکار ده چې دا وجود خیر هسې هم نه خرابېږي، خو الله او دغه یې تاو کړي دي، چیړې او ټوکړې موکړې یې تاو کړي دي، غاښونه یې ښکاري، نوکان یې ښکاري، تک تور وجود یې دی اوس دې وخت کې، تک تور، اوس خاص شکل یې دی، اوږده پوزه او دا ګنده شکل، عذاب نه پر، حالانکه هلته په دغه میوزیم کې د خپل دانچه ما ولیدله د پیتلو ډېره خشته وه، کوم بوتانو د ډېر مزېدار، نو دا په هغه صندوق کې پروت دی او په ډېر تک تور او څښه، نور هم ورسره دي، نورو له خوا هغوی بیا هغه خپل دغه ورکړي دي، هغه کیمیکل، په هغه کیمیکل یې محفوظ ساتلي دي، دلته یې اوس کیمیکل ورکړي دي، فرانس ته یې وړی و، کتبه ورسره پرته وه چې کله دې قبر کې ښخه و، چې بیا په هغه احراماتو کې ایښوده، هغه خپله کتبه ورسره وه، نو پته یې لګي چې دا همغه دی، او بیا یې فرانس ته یوړو، هغې یې د غوښې ټسټ وکړ، نو پکې د بحر قلزم د دریاب د مالګې اثرات و پکې، وی او دا همغه غرق شوې وه دا دی، نو داسې په لینډ پراته دي، ټول خلک ځي او ګوري ورته، د عبرت دپاره چې قرآن وایي د خلکو د عبرت نمونه مې وګورې، نو پته ولګېده که یو سړی ورته ګوري او عبرت یې حاصلولی شي، نو ما ورته وویې
چې زه نه تاوېده لوی ربه یم. اوس خو دلته پروت دی که نه، تا خو د ربوبیت دعوه کړې وه که نه، تا خو وایې زه ډوډۍ زه ورکوم، رزق زه ورکوم. هغه میوزم کې دی پروت دی زما ورور، او هغه میوزم کې د دنیا څیزونه پراته دي. نو زما په خیال که موقع وه که نه، نو بله جمعه به راته انشاءالله د هغې بیان ځکه چې هغه میوزم کې ډېر ناشنا څیزونه دي، هغه هم درته بیان کړم. او یو ډېر په دنیا کې اووم نمبر اعجوبه احرامات مصر. سړی حیران شي خدایا د احراماتو چې د دوی جوړ کړي څنګه دي. لوی لوی د تیږو یو لوی لوی بلدغې جوړ کړي دي چې دا تیږې سر ته د کټي عمره او د غوی عمره دا تیږې دا بر چره سنګ رسولې او بیا دننه پکې لارې دي، دې کې به دوی خپل مړي پرېښودل او ښخول به یې پکې، مړي به یې پکې پراته وو. زه پکې ورکوشم زما ما انیس احمد او را سره یو بل ملګری و د هغه دی فهیم صاحب هم را سره او ریدان شاه را سره و زما ماما دوی هم را سره موږ پکې دننه ورغلو. هغه د هغوی هغه د لاشونو د کېښودو هغه ځای نه مو کتل، ډېر لاندې جوال هغې کې چې شی کېدی اوس دې که پکې سیو کېښود دوی وایي نو دا به په کلونو پروت وي خو څښا کېږي به نه. داسې عجیبه شیدونه جوړ کړي. نو هغه د هغې هغه د مصر چې ما کوم تاریخي ځایونه کتلي دي هغه به درته انشاءالله العزیز آینده جمعه بیان کړم. ورونو لویه د دې ټولو خبرو خلاصه څه ده چې الله همیشه د حق ملګرتیا کړې ده، د پیغمبر ملګرتیا کړې ده، او که چا باطل سر اوچت کړی دی نو الله پاک ټک ورکړی دی او ذلیل کړی. فرعون هغه طاقت چې د دنیا لوی طاقت و په هغه زمانه خلکو به په عزت نظر کتل، د قدر په نظر به ورته خلکو کتل او خدای به یې ورته یو دم دعوه کړې وه. لیکن تر ننه پورې نمونه عبرت پروت دی. کبر باندې الله ډېر ښه پکې د خدای چې څوک مقابله کوي او سرکشي کوي، ټیک ده دنیا کې لږ وخت خو به دې دا کبر تیر شي خو خدای به بیا دې ذلیله کړي. کبر به نه کوو، لویي به نه کوو، موږ به ځان ته عاجزه وایو چې الله پاک زما څه ټوکې دا د رب العالمین په لاس کې دی. کله چې غواړي نو ما بیمارولی شي، کله چې غواړي ما وجلی شي، کله چې غواړي زما نه ژبه اخیستې شي، زما نه غوږ اخیستې شي، زما نه سترګه اخیستې شي، زما نه دا وجود اخیستې شي. قسم دی چې ما هغه میوزیم کې هغه بلاګانو ته وکتل چې تاسو ته اوس وخت ډېر زیات کم دی نو بلې جمعې له مې ځکه وساته چې زه تاسو ته ووایم چې دوی په کومه طریقه دوی له خدای کم طاقت ورکړي، دوی له خدای کم طاقتونه ورکړي، دوی کم بلډینګان جوړ کړي. او دوی چې په هغه میوزیم کې د دوی د زمانې کمې نښې پرتې دي. یاره زه وایم موږ خو په سترګو ولیدل، تاسو به هم نه منئ چې دا ملا څه وایي، لیکن د الله په مقابله کې قسم په خدای د خدای طاقت خو ډېر لوی دی. د الله د یو ماشي مقابله هم څوک نشي کولی، د الله د یو مچ مقابله هم څوک نشي کولی، د الله د طاقت مقابله څوک نشي کولی. او الله ښایي چې هغه موسی علیه السلام چې ماشوم په دوی کې دوی شو بې سر و بې سامان هغه سره ما مدد وکړه. هغه فرعون چې ځان ته بې خدای وي ما نه دې چا خلاص کړی وي که اون مې په دریاب له وکړه. تر ننه پورې پته نه لګي د هغه ملګرو. الله دې موږ د سرکشۍ نه، د لویۍ نه او د تکبر نه په امن و امان کې وساتي. سفر حالت کې به سنت کوي او که به نه کوي. فرض به څو رکعته کوي؟ فرض خو به د ماسپښین 2 کوي چې شرعي سفر وي. ګورې ښه شرعي سفر ده چې د 78 کیلومتر په سفر دی وځي، دې د پنډۍ ته ځي مثلا، نو چې د کلي د حد نه وځي بیا سفر مونځ به کوي. د څلور رکعتیز به 2 کوي، د ماښام به خپل پوره 3 کوي، د سهار به خپل 2 کوي. او نفل کولی شي که نه شي کولی سنت، نو حتی الوسه به سنت نه پرېږدي کوي به. سنت ګوره د فرضو مکملات دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده، نو په اله اسانه دي نه پرېږدي. خو که چېرته دته تکلیف و لکه ملګري ورته نی څارېدل، باد و باران ګلی وه، ګاډی ورته نه ودرېده، یا تلواری ده یا ستړی دی، لاس پې یې خوږېږي، ستړی دی، نو خیر دی. که بیا پرېږدي نو بیا پرېښودلی شي. هم علماوي د سهار سنت دی کوي ادې نه پرېږدي. او یا یعنې خلاصه به ده ویم چې د سنت مؤکده او حکم په سفر کې د نفلو ګرځي. هغه طاقت یې بیا یعنې
طاقت خو وي او هغه حکم یې چې کوم سړی په خپل کلي کې په حضر کې کوي هغه بیا نه نو کوشش ته کوي حتی الوسه دې نه پرېږدي خو که څه داسې عذر و چې دلته څه تک جلدي وه یا ملګري دي څارېدل نو بې پرېښودی شي او ویتر به 3 رکعته خپل کوي دا زمونږ د بدرخیلو د کندي د حبیب احمد حاجي صاحب والده وفات شوې ده ډېره زیاته نیکه حقیقت دی حبیب احمد حاجي صاحب دی والده ډېره نیکه ښځه ډېره عبادت ګزاره ډېره د صوم او د صلات پابنده او ځکه دا ویمه درته چې په زنانو کې د خدای ولیه وه نو دا به د دروغ ونه وي الله وله جمعه م ورکړه نو دعا وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي اوس یې 2 نیمې بجې جنازه را په لویه مقبره کې الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي کومې نیکۍ چې کړي د هغې دې الله په آخرت کې او په قبر کې اجرونه ورکړي د میروزو د کندي د فضلي خور وفات شوې وه او د پیرانو د محلي یو ماشوم وفات شوی رب العالمین دې دغه فضلي صاحب خور وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي دغه ماشوم چې وفات شوی الله تعالی د مور او پلار دپاره د خیرت ذخیره وګرځوي بعضې ملګرو خطونه را لېږلي دي الله یې د ټولو دعاګانې قبولې کړي حافظه کمزورې دی یو ملګري الله دې وله مضبوطه کړي او بعضې ملګري په خپله بیماران دي او بعضې کورونو کې بیماری دي دعا وکړئ ټولو ته چې الله ته وله شفا ورکړي شاه فیصل دی ګاونډي په مرزو کې بیګا وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي او په دې شیرپاو کې زموږ یو دوستو زه خو بیګا ناوخته رالم حاجي صاحب مانې نوم هېر شو جی محمد علي حاجي صاحب وفات شوی زموږ ډېر ښه دوست دی روزو یې ما ته ټلیفون هم وکړو خو د لرې هم را رسېدی نه شم الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې بچو له صبر ورکړي چې څومره مردګان مړه دي خدای دې وبخي چې څومره بیماران دي الله دې وله روغ صحتونه ورکړي الله دې شفا وله ورکړي زموږ باید دوستان دي د پېښور ټلیفونونه یې کړي دي او تاسو کې به هم خامخې په کورونو کې به مې الله چې څومره بیماران دي شفا ورکړي خدای روغ صحتونه ورکړي چاته څه پریشانۍ دی الله په خوشحالو یې بدله کړي یا الله چا څه حاجتونه دي شرعي الله دې وله پوره کړي خدای موږ د فتنو نه وساتي کبر نه مو ساتي عاجزي راکې پیدا کړي د دنیا او د آخرت خیر هم نصیب کړي